د پاکستان لپاره د افغانستان قونسل محب الله د افغانانو او اسلامي امارت د غړو سخت غوسه راپارولې. د پاکستان لپاره دغه افغان قونسل په شیخ مولوي هیبت الله خونزاده او مولوي محمد یعقوب مجاهد پسې له ځانه او اضافي څرګندونې کړي او د دغو مشرانو او اسلامي امارت د ارزښت کمولو لپاره بیا اساسه څرګندونې کړي. محب الله همداراز ویلي دي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو د افغانستان اسلامي امارت کوم اعتراض نه لري. دا چې دغه افغان قونسل په امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله خونزاده او مولوي محمد یعقوب مجاهد پسې څه ډول څرګندونې کړي دي، هغه ولې او د چا په خوښه د دغو مشرانو د ارزښت کمولو او پر دغو مشرانو د افغانانو د بې اعتمادۍ لپاره دا خبرې کړي او همدارنګه په اړه د افغانستان اسلامي امارت څه ویلي. بشپړ حال را سره هم د غروانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د پاکستان په اړه د یو افغان ډیپلوماټ څرګندونو توند غبرګونونه راپارولي. د پاکستان په تړاو د افغانستان د اسلامي امارت د یو تن ډیپلوماټ تازه څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر افغان فعالانو توند غبرګونونه پارولي. په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ لپاره د طالبانو قونسل حافظ محب الله له خیبر نیوز تلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي چې د افغانستان د اسلامي امارت مشر مولوي هیبت الله خونزاده په پاکستان کې د روانې جګړې جهاد ګڼل رد کړي او پر ضد یې فتوا ورکړې ده. هغه دا هم ویلي چې یا د فتوا د افغانستان د اسلامي امارت مشر ورکړي او د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم د دغه فتوا په تایید خبرې کړي دي. د دغه افغان قونسل له قوله دا هم ویل سوي چې دوی له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستو خلاف اعتراض نه دی کړی. حافظ محب الله په داسې حال کې په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو بیا اساسه څرګندونې کوي چې څه موده مخکې د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د کورنیو چارو وزیر او بهرنیو چارو وزیرانو او د اسلامي امارت نورو لوړپوړو مشرانو د افغان کډوالو د ویستلو او پر هغوی ظلم په کلکو ټکو غندلي وه او دا یې وحشت او بربریت بللی و. خو نن دغه بېسواده او ناپوه قونسل چې بې علمي له خبرو څخه ښکاري پاکستان ته د چاپلوسۍ او پر هغوی باندې د اعتماد پیدا کېدو په خاطر دا ډول بې اساسه څرګندونې کړي چې د حاکم نظام پلویانو، مخالفینو او عامو هیوادوالو د هغه بې اساسه څرګندونې د خبرونو سرټکي ګرځولي دي. ټول افغانان د افغانستان د اسلامي امارت څخه غوښتنه لري چې داسې بې علمه او ناپوهه اشخاصو ته په خپل نظام کې ځای ورنه کړي او که چیرې ځای ورکوي هم نو بیا یې باید دومره مهمه وظیفه ورترغاړې نه کړي چې په اړه خبرې لا په صحیح شکل نسی کولی. ستر جنرال مبین خان هم د دغه قونسل په وړاندې توندې څرګندونې کړي او د دغه قونسل ګمارل یې د اسلامي امارت ستره اشتباه ګڼلې. د اسلامي امارت یو بل تن او سرسخته پلوي مولوي ضیاء الرحمن اصغر هم د دغه قونسل یادې څرګندونې بې اساسه ګڼلې. همدارنګه یو بل تن فعال او د اسلامي امارت پلوي محمد شریفي هم د دغه قونسل په اړه لیکلي زه دغه جاهل ته د ویلو بل څه نه لرم، خو دومره ورته وایم چې حافظ صاحب الله دې د دواړو جهانونو مختوري او ذلت په نصیب کړه. موږ په یهود او منافق پاکستان کې هیڅکله دغسې بې غیرته استازي ته ضرورت نه لرو. بناء هیله ده دغه رذیل ژر تر ژره له دندې ګوښه سي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.